بسم الله الرحمن الرحیم. ورډ پروګرام کې نن موږ تاسو کار کوو په پیراګراف سیکشن کې. پیراګراف سیکشن کې چې کومه دا لیکل چپ طرف نه کې لمز نه کې کلیخي طرف نه کې یا مخکې مو هم دغه ویل دا لیکل څنګه کا جسټیفای کا جسټیفای لو جسټیفای میډیم لغت تر مطلب فاصله زیاتېږي او جسټیفای هاي کې لږ نور هم زیاتېږي. اوس راځو موږ تاسو که چیرته موږ تاسو وغواړو چې په پښتو دري کې لیکل وکړو نو راځو لیکي طرفه لیکل کوو. دلته زه ورته لیکم زما نوم کریم نه مخکې اوس په انګلیش هم لیکم کریم څه انګلیش کریم دا چیرې لاړ فکر هم دا دی جمله ګډوډه شوه که نه شوه د دې ستونزې حل څه شی ده موږ تاسې له ښي طرفه لیکل هم انتخاب کړي خو صرف دغه هغه نه کوي کفایت نه کوي. ټیکس ډایرکشن به تاسې اول بدل کړئ. ټیکس ډایرکشن فعلا لیفت ټو رایټ انتخاب ده. په دغه لیفت ټو رایټ کې بیا تاسې ښي او چپ طرف نه لیکل کولی شئ. پښتو دري او هغه ژبې چې له ښي طرفه لیکل کېږي زه د کمپیوټر دې بند کړه هر ورځ ته په دغه کې لګیا یې بند کړه بله ورځ سره خفه کوو. زه خو صنف کې ډېر څه نه یم خو بیا مې کله کله بیخي یو نیمه ورځ ته سر دې سړی خوږېږي هره ورځ دې تا دغه علي زه در وګورم ته په خپل کمپیوټر کې لګیا یې. نو هغه ژبې چې له ښي طرفه لیکل کېږي د هغه لپاره باید رایټ ټو لیفټ انتخاب کړي ټیکس ډایرکشن. د هغه نه وروسته بیا په دې کې ته کولی شې چې ښي او چپ طرف نه لیکل وکړي. ګورئ زه بیا هم هغه جمله لیکم زما نوم کریم اوس په انګلیش لیکم کریم دی ستونزه نشته. زه په الفلاح کورس کې کمپیوټر زده کړه کوم. موږ اوس ورډ پروګرام ته رسیدلی یو او نن څلورم درس وایو. کنټرول پلس ای سی کاپی شي کنه پیسټ یو بل پیسټ دا بیا انتخاب کنټرول پلس یو بل پیسټ. اوس زه غواړم چې دا لیکل جسټیفای کړم. ګورئ مخ ته وروسته دي کنه دلته بیا تاسو له ښي او چپ طرف او منځ او ښي طرف نه لیکل کولی شي خو دا که جسټیفای کوئ دی کې دې بټن باندې به کلیک جسټیفای لو جسټیفای میډیم جسټیفای های فرق باندې پوهېږئ د رسېدلې په خپله الفلا یې په خپله کورس کې کمپیوټر کړه زده کړه دا کې په خپله اوږد کړه. که چېرته موږ او تاسې دا اوږدول غواړو نو بیا یې څنګه کوو بیا داسې کار کوو دې کې کلیک کوو. مثال زما زه اوږدوم نو د میم نه وروسته او د الف په منځ کې به کلیک کې ژبه به د پښتو شفټ به ونیسي منفي به ووایه نور د تا کار ده. زما نوم کریم او که په اتومات ډول برابر نو بیا به هغه څنګه کوې له جسټیفای نه به جسټیفای های نه به استفاده کوي. اوس زه بیا راځم دلته لیکل کوم او زه ورته وایم چې دلته ته ولیکه مساوي آر این ډي رینډ او دغه لیکل مې وکړه. لیکلو لینونو منځ کې فاصله کمه که زیاته که مخکې مو ویلي لاین سپیسنګ آپشنز ته کلار سي د 2003 افیس د پیراګراف سیکشن د تر اوړي په دې کې به تاسو کولای شئ لاین سپیسنګ تر راشي څومره چې زیاتوي د غزانې تاسو کولای شئ چې اضافه کوي او کې بیرته خپل حالت ته انډو. د هر پیراګراف کې لاندې اضافي ساحه دا کتر لري کوي ریموو او غواړي چې هر پیراګراف په اول سر کې اضافي ساحه ولري ا سپیس بیفور پیراګراف افټر پیراګراف متر لري کې بیفور پیراګراف ګورو د لاین په اول سر کې فاصله ورکړي خو اکثره وخت چې استعمالېږي پیراګراف په آخر سر کې. ولې دغه لاینونو منځ کې فاصله کمو ولې زیاتو دې باندې هم ورډ پیډ کې غږېدلی وو
زه کوموي ځکه چې چیرته یو دوه امریکل بل مخ ته اوختي وي غواړي چې په دغه یو مخ کې ځای کو نو لینونو منځ کې فاصله لکمو زیاتوي ځکه کې وارزه مکتوب مګر تاسو چې لیکلي متن دې ورکای لګ به سایز زیات کړي بل لینونو منځ کې فاصله او تزیات کوي چې دا ورکه لګ ډکه په ښکاری تر څو چې بد نه ښکاری لدينا بس غواړي چې دا پیراګراف لګ مخ ته وي انکریز انډنټ یا برته ډیکریز انډنټ دا خو دې جواب بټنې شوالي پیراګراف مارک کوم ځای کې چې پیراګراف بدل شوی د پیغام ځای کې دا نه راځي تاسو ته معلومه چې کله هم تاسو د لیکلو پروګرام کې انټر بټن وایي نو پیراګراف بدلیږي نو تر څو چې پیراګراف نه ختم شوی تاسو به انټر بټن نه وایي دته د علامه آف کا نه بیان کړ یو موضوع د لیکلو اکثره وخت د سیم ځینې وخت د سیم لیکو چې مثال دی موږ د موضوع د لیکلو افغانستان لیکلو سایز دی ورته اضافه کړ غواړي دته شیډینګ ورکړي چې هر رنگ دی ورته انتخاب کړ غواړي چې لیستونه جوړ کړي بولټډ لیست جوړه که نه څه رقم دغه درې به تاسو کمپیوټر کې نه تاسو کمپیوټر کې بل دی ځای شروع کی تم چې دغه لیست شروع کړ تم چې ویش کار وکړه اول چې کومه دا موږ سره مثال کیبورډ ده انټر ماوس سپیکرز ډېر زیات مصروفي بل سره مثال پرنټر لګیږي کمپیوټر هم لګیږي کنه کمپیوټر فرض کا ډولونه لري به دې کې جز لیکو جز لیکلو لپاره به تاسو لاړ شئ دې ځای غشي باندې به کلیک کړئ چینج لیست لیول 1 نه به لیول 2 ته واړو په دې کې فرض کړئ ډیسکټاپ ده او لیپټاپ ده لیپټاپ کې بیا جزونه لیکو لا هغه ځای دریم لیول ته لاړ شئ یا کیبورډ نم کې ټیپ بټن به وایي ټیپ डी شپږ سوه دېرش ای شپږ زره څلور انټر بیرته دویم یا اول لیول ته راځي لیول هغه ځای نه هم تللی شي چې هلته ورشي یا انټر بټن ووایه نو د شي لیکل هغه هم ولیکه لیست دې ختماوه انټر بټن دواري ووایه په اول لیول کې نو ختم شي اوس راځم د دې رنګ بدلوم د دې علامې یا سایز زیاتوم نو را به شي په دې غشي باندې به کلیک کړي ډیفاین نیو بولټ دې باندې به کلیک کړي فونټ ته به لاړ شي په فونټ کې به سایز ورته زیات کړي لږ ورته چې 14 سایز رنګ یې دې ځای بدلېږي دغسې اوکې او اوکې چې کوم لیول کې دې کلیک کړی وي د هغه رنګ او په هغه باندې اپلای کړي ما په اول لیول کې کلیک کړی دویم کې کلیک کړی دویم بدلېږي لیکن دغه علامه مې خوښه نه شوه بل علامه راخلو بل سمبول یا سیمبل راخلو نو به شي ډیفاین نیو بولټ ته او سیمبل باندې به کلیک کوم علامه چې ستا خوښه وه د دې لیست نه به هغه ورته انتخاب کړي د مثال په توګه زه ورته وایم چې دا نه ده صحیح دغه صحیح ده او اوکې دغه هم خوند درنه که لاړې ډیفاین نیو بولټ ته ښه الاینمنټ له دې طرفه دې ځای نه سیټینګ کېږي دلته هم کله چپ طرف نه کوي هلته بل چپ طرف ښکاري کله منځ نه لیکلو له منځ نه به ښکاري کله ښي طرف او ښي طرف به ښکاري خو هغه ژبې چې له ښي طرفه لیکل کېږي اول چې داسې لیکل شروع کوئ تاسې به څنګه کوئ ټکسټ ډایرکشن به بدل کوئ که نه که صرف دا ورته انتخاب کوئ د علامه او بیا هم له دې طرفه یې لیکل به دې طرف ته یې ورته هغه به ورته بدلوئ ورته دې سمبول یا سیمبل خوند رانه کړ ورته چې ښه دا هم بدل کړه پکچر راکس په لګوم دې باندې کلیک کوم ورک آفلاین او ځم ورته چې ما سره ډاونلوډز کې یو عکس شته هدف لوګو ورته چې راواخله انزرټ که اوکې خپل عکس دی خپل پولې چې انټر بټن وایې دا به راځي بیا ځم ورته وایم چې داسې کار وکړه په دې کې خو نور چې پاتې نه شول اوس راځم ورته وایم چې د ما دغه لیست خوند نشي نمبر لیست جوړو په دې کې تاسو کمپیوټر کې چې کوم دله دې ځای نه شروع کېږي ښه چې کوم سټایل د تاسې خوا خو 1 2 3 په دې ډول که نه په دې ډول رومي عددونه په غټ تورو که په وړو تورو اے بي سي په غټو تورو که په وړو تورو که نه دغسې طرف نه د قوس تر تاوي کوم سټایل چې تاسې خوا خو هغه باندې به کلیک دغه کې بیا رنګونه وغیره بدلوئ هماغه طریقه د لیست لیول هم هماغه رقم بدلېږي او راځم ډیفاین نیو نمبر فارمیټ دې باندې به کلیک
عددونه دي نه دي خو الف ب ت ورکه سټایل اي بي سي په غټو پورو تر فرست سیکنډ تر 1 2 3 په دې ډول ورته لیکي او تم چې په دې ډول صحیح ده اوکې کا فرست سیکنډ تر چې زه دغه سمخت او که دغه هم خوند درنه ک بیا بل طرف ته لاړم بیا به راشي هم دغه ځای ته ورته وایي چې خپل صحیح و یا الف ب ت ورته انتخاب کړئ الف ب جیم رنگ به کې بدلاو بیا فونټ ته سایز زیاته کمه او سره رنگ هم کولای شي چې بدل یې کړي کوم لیول کې چې کلیک کړی وي دغه بدلیږي بیا راځم ورته هم چې کار وکړه ډیفاین نیو نمبر فارمیټ کې دلته سره ولیکا پښتنه سوال ژبه بدله کا اول سوال دویم سوال دریم سوال اوکې کله دې بل طرفه دې کلی کنه به هي طرف نه انتخاب وکا ګوره انتخاب او دغه باندې کلیک صحیح شو کنه دې نه ګوره نه بدلیږي کا فکر هم ده دې نه بدلیږي بیا ټیکسټ ډایرکشن به ورته بدلوي په دغه کې بیا جزونه وغیره سیټینګ کولای شي بیا راځم ته هم چې کار وکړه د ډیفاین نیو نمبر فارمیټ ته ځم لیفت رائټ کدی کې نور چې پاتې هم نشول سټایل نه هم ویلي اوس راځم مخته یو بل اپشن یو څو ډیلیټ کوم دلته سلټیپ بٹن څه ویل علامه خپل سره راځي کوم هغه ته او هغه سره بیا کته بدلې بیرته راځي پیغام هغه کې کلیک کړئ او دې ځنه دې صحیح ده او ډیفاین نیو نمبر فارمیټ ته ځي او په دې ځای کې څنګه کې وتا بدلای البته ما هغه لیست کوم د لاغنه شروع کړو ځکه سیمبلز کاری ښه کمال ای بي سي نه شروع کړی به نه ښکاري اوس دلته زراغلم ورته چې کار وکړو ځکه کې پیراګراف ولیکه بیا ځل شروع کوم سوال لیکم نو ته چې کله راشي دلته په دغه بټن باندې کلیک کړئ ته اول سوال لیکي اول دویم دریم خو زه غواړم چې نه د دې لوم نه شروع شي کولای شي راشي دلته سیټ نمبرینګ ویلیو کنټینیو فرام پریویس لیست تیر شوی لیست نه جاری وساته کار نه کوي په کلیک هم کوي نو مایکروسافټ کمپنی ته تاسو شکایت کولای شئ چې پیسې هم پور کړی ایڈوانس ویلیو سکپ نمبرز دې مطلب دا غواړم چې کچیر دلته ون سوال په دغه ځای کې راغلی وي د څه چې په غلط نشي ټوپ تر واچو هغه پرېګه د دې متن کې کوي دلته ون سوال ولیکه خو خاطر کې دا سٹارټ نیو لیست دلته ورته شي کوي او کې هر وخت کار کوي شپږم سوال و ماتم نم لسم مختبسي جی او دا چې کله لیول ډیر شي کې د لیست بیا وایي ملټي لیول لیست څه ته وایي ملټي لیول ډیر دی دلته تیار شته ډیزاینونه پکې چې هر یو ډیزاین د تاسو خو زه خپل عادي حالت کې دا غړي خو اول جز دویم دریم څلورم پنځم کې بیا اول جز دویم جز پنځم کې دویم کې بیا دوه جزونه دي نو کله هم نه کې غلطي کې چې زه په څویم سوال کې هم په څویم سوال کې څویم جز د پیغه کې بیا څویم جز ده دلته تاسو ولې د شروع کوم پنځم سوال ده دویم جز ده دویم کې بیا دویم جز ده او د نور چې کوم د هیډینګ سټایل لرکاري د باندې وخت ان شاء الله تاسو پیګی دا کوم وخت کې استعمالي اوس بدغه کې منست لیول دغه رقم بدلی کولای شي بدغه لیست کې هم دغه رقم تغیرات وکړه کې د نور کوم چې کول ډیفاین نیو ملټي لیول لیست دی باندې کلیک اول لیول د سره کمی اول لیول دی 1 2 3 نه شروع کیږي او د کله رنگ د سره کمی فونټ تلاش ورته چې تک تور دی لږه رنگ ورته انتخاب کا تور سایز ورته انتخاب کا اوکې او دویم لیول باندې کلیک کپیغه کې شي هغه کې 1 2 3 نه وي هغه کې رومي عددونه پورو تور وي رنگ د سره کمی هغه ورته انتخاب کا اوکې دریم لیول کې کلیک کا یا دغه ځان ډایرکټ کېد کنه او زه دلته ورته راغلم دریم چې کومه ده دا ګور دغه ځای ته تیار جوړ شي او دریم چې کومه ده تم دریم لیول ته تلار شه ډبل کلیک رانه وسه دریم لیول ورته چې د کار وکړي کې دا آی بي سي 1 2 3 نه واره ما د کار وکړي چې خای بي سي هم مخکې نه ورکړي کنه تم چې بغړ ته وي بي سي رنگ او سټایل دلته کې تاسو ګور ټیکسټ انډنټ دغه تقریبا یو انچ ته نور رسیږي چې دغه لیست شروع کیږي دویم کې که تاسو کلیک کړئ هلته 5.55 انچ اول کې که کلیک کړئ څومره مخته ده 0.25 انچ څلورمه برخه مخته ده له هغه نه
مارجنز نه ښه دا سایز دغه هم تاسې کولی شئ چې مخته وروسته کلي دې ځای ورته هم چې په همدې ډول صحیح ده اوکې ګوره دې ته په غټ تور اے بي سي ورکړه او که په خپله هم یو لیست جوړاو په خپل نوم باندې هغه هم کې جوړولی شي څنګه دې کې کلیک کړه لاړ شل دې ځای آخري اپشن ته دلته لیست نوم ورکړه فرض کړه روح الله لیست نوم دې ورکړه سټارټ ایټ له څو دې شروع کېږي دغه اول عدد له 5 نه که له 4 نه څلورته چې نه له 1 نه دې شروع کېږي 0 نه 1 نه فرست لیول د 1 نه شروع کېږي لیکل دې پکې بولډ وي او 1 2 3 دې وي که سیمبل کوم علامه راخلي ورته چې دغه صحیح ده یا پکچر هم راخیستلی شي دویم لیول دې سره کمي دویم لیول کې ورته هم داسې کار وکړه دغه 1 2 3 دې رومي عددونه دي خو رنګ زه ورته بدلومه سور رنګ ته همدغه رقم دریم لیول چې کومه ده ورته دا دې بولډ وي اے بي سي دې په وړو تور وي وړو تور ته اړومه خو رنګ دې په دې ډول وي بس دغه روح الله لیست فرض کړئ اوکې ښه ما چې ورته چې کلیک کړی و هغه یې ګوره له 1 نه شروع کړه ښه زه بېرته دغه کې کلیک کوم ورته وایم چې دا ټول څنګه کا روح الله لیست چېرته ده دغه ده ښه دغه ده که نوم یې ولیده په کلیک دلته لیسټونه ټول ګډوډ شول دلته مې دا بل یې شروع کړه سټارټ ایټ 1 هلته مې اوکې کړه لږ مخکې که تاسې فکر وکړو پنځم یې شروع کړم کله اول نو ما په دغه کې کلیک کړی ځکه لږ ګډوډ شه نو زه به دا ټول ورته انتخاب کوم ورته وایم چې داسې کار وکړه دا اوس روح الله لیست ته څنګه کا بدل کړه چې بدلوي که یې نه بدلوي نه شي بدلولی هلته مې سیټینګ ټول ګډوډ کړی او اوس ورته وایم چې روح الله لیست پاتې ده که نه ده پاتې اول دا وګورئ پاتې خو ده اوس صحیح شه انډو مې کړه انډو په واسطه زه اول حالت ته لاړم هغه لیست تیار سیف شوی و په کلیک مې کړه خو دا ډېره اوږده طریقه وه اسانه طریقه تاسو ته زه وښیم کیبورډ نه ډایرکټ کولی شئ تاسې لیستونه جوړ کړئ یو لیکه نقطه سپیس لیست شروع جزونه هم لیکل ټیپ بټن وایه په دغه کې هم جزونه لیکل بیا ټیپ بټن وایه په دغه کې هم جزونه لیکل بیا ټیپ بټن وایه بیرته اول حالت ته راځي دغه سینټر پسې وایه لیست یې ختموو په اول لیست کې دوباره انټر وایه ختم دویمه طریقه یې څنګه ده یو ولیکه له یو طرفه قوس تاو کړه سپیس ورکړه نور جزونه په هماغه رقم بدلېږي بله طریقه یې څنګه ده له دواړو طرفونو نه قوسونو په منځ کې مطلب یو ولیکه او سپیس بټن ووایه او لیکل شروع کړه انټر ووایه اے بی سی که په وړو توري که په غټ توري په همدې ډول کار کوي ښه فکر هم ورته نقطه له یو طرفه قوس او له دواړو طرفونو نه قوس رومي عددونه هم په همدې ډول دي مثال زه اے له دواړو طرفونو نه فرض کړه سپیس یا رومي عددونه تاسو ګورئ په غټ تورو آی ولیکه او له یو طرفه قوس همدغه رقم په وړو تورو که آی ورته ولیکم دواړو طرفونو نه قوس وي نو بیا تاسې سپیس بټن ووایئ په دغه ډول باندې تاسې څنګه کولی شئ لیستونه جوړولی شئ له دې نه پس د موږ تاسو دې ویلو چې دا هغه دي دغه دوه بټنې چې پاتې شوې پکې که ژوند و دا د شنبې په ورځ بیا وایو دې لارې موږ تاسو جدول جوړو او چا هم چې جدول جوړول زده کړو ورډ یې 40% زده د ټول نه سخت کار په ورډ کې ټیبل جدول جوړول دي چا چې جدول جوړول زده کړه هغه نیم ورډ تقریبا زده ده دا نور بټنې اسانه دي کلیک کوئ او کار کیږي خو دغه کې چې کوم د لږ به دماغ استعمالوي ځکه مې درته ویل طریقه زه ورته ښیم کورنۍ وظیفه هم ډایرکټ ورپسې ده خو کله به وایو د شنبې په ورځ شنبې په ورځ ولې وایو